د طالبانو سزاګانې او صحرایي محکمې څومره قانوني او شرعي دي؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ زموږ په امیر پلس چینل سره اوسئ. طالبانو د 2021 د اګست په 15مه نیټه د واک له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل شرعي نظام اعلان کړ. د طالبانو د سرپرست حکومت د اعلان په لومړیو اونیو کې د دغې ډلې د زندانونو مسؤل ملا ترابي اسوسییټ پریس ته وویل هیڅوک موږ ته نشي ویلی چې زموږ قوانین باید څه ډول وي. موږ د اسلام لار تعقیبوو او قوانین به د قرآن په اساس جوړوو. طالبانو په خپل لومړی دور کې 1999 په افغانستان کې خپل شرعي نظام پلی کاوه چې په قتل تورن او محکوم به یې په عام محضر کې واژه قصاص کاوه. په غلا د تورونو او د محکمو کسانو لاسونه به یې پرې کول او د مخونه به یې ورتورول او د نورو د عبرت لپاره به یې په لارو او کوڅو کې ځړول. طالبان د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته په هرات کې د اختطاف په تور د ځینو وژل شویو کسانو جسدونه په څلور لارو کې وځړول. په هلمند کې به یې کرینونو کې مړي وځړول او په ښار کې وګرځول. په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د غلا په تور د نیول شوي افرادو مخونه تور کړل. په غاړه کې د غلا شوي توکي ور وځړول او لارو او کوڅو کې وګرځول. داسې شواهد نشته چې دا وژل شوي او نیول شوي کسان دي د قانوني او حقوقي مراحلو له بشپړېدو وروسته د کومې واکمنۍ محکمې د حکم په اساس محکوم او مجازات شوي وي، بلکې د طالبانو افرادو دغو کسانو ته د سزاګانې ورکړي. آیا د طالبانو دا ډول سزاګانې شرعي او قوانیني دي؟ دا سزاګانې نړۍ ته څه پیغام انتقالوي؟ ملګرو که تاسو هم کوم نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ په امیر پلس چینل سره اوسئ.